السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو الله تعالی دې وکړي چې تر وجود سي او د صحت مې بمبرتن وي. مبارک دی ټولو ته کې وایي فعال شوی ده. غواړم چې نن ویډیو کې د کې کولو طریقه درته وښیم څنګه کولای شي کې تر سره کړو. کې ډیر اسانه تر سره کیږي نو مکمل سټپ بای سټپ طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم. څوک چې نوې اکاونټ جوړوي هغوی لپاره هم فعال ده او څوک چې زړه دي هغوی ټولو ته هم لیکل شوی دی ان شاء الله. او د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک د FG Coin ریفرل کوډ ماده دغه ډسکرپشن کې درته اچولی دی. اکاونټونه در سره جوړ کړئ او FG Coin ته ډیر په غږ زړه سره او په ډیر چټکۍ سره کار وکړئ تر څو FG Coin موږ نړیوال سټیج ته ورسو. او راځم ملګرو مخکې د شروع څخه زموږ چینل نن سبسکرایب کړئ ځان ته کې یا انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټولونه مخکې تر تاسو ورسیږي. او ملګرو د تاسو خپل اکاونټ په ویب سایټ کې خلاص کړئ. ویب سایټ کې چې اکاونټ خلاص کړئ دغه پروفایل باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې ورته کلیک واخیستل دلته تاسو ته ښکاري KYC. دا KYC باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. KYC به تاسو ته اکټیویټ شوی وي. تاسو ته به KYC ان شاء الله راغلی وي. نو دغه اکټیویټ باندې ورته کلیک واخلئ. دغه تاسو ډرایور لایسنس یا پاسپورت یا هم نېشنل آی ډي کارت لرئ. هر څه چې لرئ تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ. زه خو په افغانستان کې یم، زه نېشنل آی ډي کارت ورته انتخابوم او دلته ملک ورته افغانستان انتخابوم. او که تاسو ملک دلته نشئ پیدا کولی دلته ورته سرچ کولی هم شئ. نو زه ورته ملک افغانستان انتخابوم. د لاندې کنټینیو باندې ورته کلیک کوم. دلته چې ورته کلیک واخیسته دلته اوس مانه د تسجیلي عکس غواړي. زه غواړم چې تسجیلي عکس ورته واخلم. تسجیلي د مخ خو عکس به تاسو ورته واخلئ. نو دغه عکس مې چې کله ورته واخیسته تاسو به بیا دغه دلته لوکس ګوډ باندې ورته کلیک واخلئ. اوس تاسو څخه تذکیري عکس شا عکس غواړي هغه به تاسو ورته ورکړئ. دا مې چې کله ورته ورکړ بیا تاسو لوکس ګوډ باندې بیا ورته کلیک واخلئ. او اوس فی الحال د سلفي وخت دی چې تاسو ورته سلفي ورکړئ. لومړی به تاسو داسې مخامخ ورته وګورئ. اوس به تاسو چپ لاس ته وګورئ بیا به ښي لاس ته وګورئ. دغه د زما ټول شرایط تر سره شو. نو KYC ډیر اسانۍ سره په ډیر چټکۍ سره تر سره کیږي. تاسو ته نوم هر څه خودکار په خپل سر باندې راخلي. نو زما معلومات سبمیټ کیږي. چې کله سبمیټ معلومات مو سبمیټ شو نو تاسو په دغه یو ریفریش ورته ورکړئ. نو تاسو ته به انډر ریویو کې دغه شي. نو دغه د زما KYC انډر ریویو کې شو. که چیرته ټرای اگین ور باندې راته نو تاسو به انفارمیشن ورته غلط ورکړي وي. سمه ده. نو تاسو به هغه انفارمیشن بیرته سم کړئ. یا به مو د تذکیري عکس ورته غلط ورکړي وي یا به مو سلفي غلط ورکړي وي. ټرای اگین چې درته بیرته سبمیټ پته ویږي نو چې کله درته ټرای اگین راغی ډایرکټ نو تاسو بیا شاته بیرته بیک لاړ شئ. نو تاسو معلومات چې هغه غلطي بیرته لسره ورته تسجیله هر څه اپلوډ کړئ. بیا که چېرته کار ونه شو بیا هم لسره بیا داسې کار وکړئ ټرای اگین چې درته بیرته. او دغه رقم انډر ریویو کې درته ښه مقصد ټیک مار یو خوړو بیا تاسو ریفریش کړ انډر ریویو کې به شي. بس تاسو بیرته KYC انفارمیشن سم ورکړي دي نو ان شاء الله KYC به هم ډېر زر اپروډ شي. ښه ملګرو دا د KYC کولو طریقه تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان. او بله یادونه چې هر کله مو KYC اپروډ شوله بیا لاړ شئ والېټ بخش ته هغه ټاسک تاسو کمپلیټ کړئ. لاس پوینټونه ترلاسه کړئ تر څو د ویډرا لیول مو پورته شي.